السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، نن ما ستاسو لپاره د ټلیفون یو داسې خوندور سیټینګ راوړی دی چې تاسو ټول به ترې ډېره زیاته فایده واخلئ. نو که چیرې تاسو په یو چا باندې ټلیفون خرڅ کړئ او تاسو غواړئ چې په هغه ټلیفون کې د فیسبوک آی ډي لوګ آوټ کړئ یا جیمیل اکاونټ پکې لوګ آوټ کړئ، نو په دې طریقه سره یې لوګ آوټ کوئ، کومه طریقه چې زه درته ښیم. بعضې کسان داسې وي چې په فیسبوک ته ورشي، په فیسبوک کې دننه خپل آی ډي لوګ آوټ کړي، اته وایي چې زموږ آی ډي خو لوګ آوټ شو، نو بیا دی نشي کولی چې زموږ آی ډي خلاصه کړي. نه، داسې نه ده. کوم کس ته چې تاسو ټلیفون ورکړئ، نو کله چې هغه کس تاسو په فیسبوک باندې کلیک وکړي، نو دستي به ستاسو اکاونټ ورته راواړی، ستاسو آی ډي به ورته راواړی. چې څرنګه دی کلیک پرې وکړي، فوراً به ستاسو اکاونټ ورته خلاص شي. نو هېڅ وخت هم په دې طریقه سره مه لوګ آوټ کوئ. لوګ آوټ کوئ کومه طریقه چې زه تاسو ته ښیم، په هغه طریقه سره لوګ آوټ کوئ. بغیر له انټرنیټه تاسو لوګ آوټ کولی شئ. نو راځئ چې زه تاسو ته دا طریقه وښیم. اول به تاسو راسئ، په دې سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې سیټینګ باندې کلیک وکړو، دلته به راسئ، په دې اپس باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو، دلته به وینئ اپلیکیشنان یې راواړولو، ټول اپلیکیشنان وړي. هر اپلیکیشن تاسو غواړئ چې لوګ آوټ کړئ، په دې ځای کې لوګ آوټ کولی شئ. نو دلته به راسئ، په دې فیسبوک باندې به کلیک وکړئ. کله چې په فیسبوک باندې کلیک وکړو، نو دلته به راسئ، په دې سټوریج باندې به کلیک وکړئ. په دې ځای باندې به کلیک وکړئ. په دې ځای چې کله کلیک وکړو، نو بیا به راسئ، په دې کلیر ډاټا باندې به کلیک وکړو. کله چې په دې کلیر ډاټا باندې کلیک وکړو، نو دلته به تاسو دا ووایئ، نو ستاسو اکاونټ به کلیر ډاټا شي. نو بیا دی نشي کولی چې ستاسو آی ډي خلاصه کړي. یعنې ستاسو هر چا ته ټلیفون ورکړئ، په هر چا باندې ټلیفون خرڅ کړئ، نو ستاسو آی ډي بیا دی نشي کولی چې په هغه ټلیفون کې خلاصه کړي. ډېره خوندوره طریقه ده. په دې طریقه سره یې لوګ آوټ کوئ. هېڅ وخت هم په داسې طریقه باندې مه لوګ آوټ کوئ چې په هغه طریقه سره ستاسو اکاونټ ته بیا تاوان رسېږي. نو کوم چیرې ویډیو خوښه سوې، ویډیو سره لایک کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ. په څنګ کې د غنټې نښان هم وکړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې په وخت در ورسېږي. د الله په